زمن مصیبت دا دی د عوامو نه دی دا مصیبت صرف د مولا په طبقه کې پیدا شي د رسول الله علیه السلام حدیث چې ورته بیان یا مسلمان بخاری شریف مسلم د 2.5 نه ډیر روایتونه څومره 2.5 د 2.5 نه ډیر روایتونه دي چې رسول الله علیه السلام به منځ کو رکوع ته بخکته کېدل لاسونه اوچتول د اوبو برابر بیا سمع الله لمن حمده کې بیا اوچت کړل رفع الیدین کول حج له عمرې له چې لاړ شي ټوله دنیا کې ویره دا صحیح کار او دلته به زمنګ سره مشتو ګریوان نو مولوی صاحب سوي اوس ګور عقل ته ګور چې ټیک دا رفع الیدین په هغه وخت کې وو چې کله صحابه بوتان راوړل نو نبی علیہ السلام ته ویل چې د څه کوي چې بوتان ته وګرځي و دروغجن مولا چې صحابي شي هغه په بوتانو بیا سکه چې نوم د صحابیت په ولګي هغه د بوت عبادت بیان کوي دویمه خبره دا پنځه منځونه دا رکعتونه په مدینه منوره کې فرض او په مدینه منوره کې يهودو بت پرستی نه مولا لسل خبري ورزي نو چې دا جواب چې دا خو دې دروغ ویلي دا کم صحابي دي دا کم مشرکو چې نبی عليه السلام په سیمونس کړه دی او بوتان راوړي صحابي بوتان نه راوړي او مشرک جماعت ته ناراضي نو بوتان چا راوړي نو دویم جوابم د مولا سره شته دی د عقل ډیر تیز دی دا خو ساينسدان دی دا کمپیوټر دلته لګولې وای او د رفع الیدین حدیث شتا خو منسوخ دی منسوخ په انګریزي کې وته ایکسپایر وای بس دا ختم شوی دی یمو لیسه کم نبی چې رسول الله علیه السلام دې امت رفع الیدین ویلې او وکړل یو حدیث راته وخایا زده تدوانیم سوا خیم چې کړی دي ته یو وخایا چې رسول الله علیه السلام فرمای چې رفع الیدین پرونو نن مې د منسوخ زید سره من نو دریم جواب دا جواب چې ختم شو مولوی صاحب سره شتا غدا چې ټیک دا شته ده خو زمون په مذهب کې نشته و مولوی صاحب مذهب منم کې اسلام منم مولا منم کې رسول الله منم امام منم کې محمد رسول الله منم نو چې دا جواب ختم شي بیا وای کولم شتا او نکولم شتا خو نکول غره خبره ته ګوره دا تاسو نه دی اوریدلی دا مونږه اورو زمونږ د دوی سره ژوند د دوی د سوي بیا اخره کې چې لار ورکه شو وای کولم شتا نکولم شتا د رفع الیدین خو نکول غره دي صحابه به ویل مونږه زکه او چتو چې لس نه کوي په ملاوي زکه لس بوت دي چې د اوچت کړه سونه کوي شو لس نو چې لس نه کوي ته کې دا به غوري کله لسونو کې نه څوک محروم شي هغه غوړه کی مسله مې نه بیانوله خبره مې پدې ځای کې و چې صحابه کرامو ته د رسول الله عليه السلام امر راغی حکم براغه سوچ سمج سنجول زما دماغ نه مني زما عقل نه مني دا خبرې پابې کړي دا کیسه په مونږ کې پیدا شوه